الحمدلله هلته مو د ایراني مشرانو سره مجلسونه وکړل او د ځینو ساحو مجدنه کتنه وکړله او دا زموږ د ده کاته د دې دپاره وه چې موږ د افغاني توکو دپاره داسې یو اسانه او ارزانه لار پیدا کړو بهر ملکو ته د دې دپاره چې زموږ لا سوداګري زیاته شي او زموږ افغاني توکي و بهر ملکو ته په اسانه لاره پیدا کړي او موږ د ایران د دولتي چارواکو او خصوصي سکتور سره ډېرې تفاهمنامې لاسلیک کړلې نو انشاءالله دا به هم د ایران او هم د افغانستان لپاره یو ګټه لاسته راوړنه